سلامونه دوستان، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې دوه جملې جوړوم. د عابد باقي صاحب په غوښتنه باندې ښایسته پوښتنې کړې دي. وایي دوه جملې دې ویډیو کې جوړوم، دوه په بله ویډیو کې. اوله پوښتنه یې کړې ده: زه باید کله بیرته راشم. دا جمله په الماني ژبه کې داسې وایو: Wann soll ich zurückkommen? Wann soll ich zurückkommen؟ یعنی زه باید بیرته کله راشم. بله جمله دا پوښتنه یې کړې ده: زه باید کور ته لاړ شم. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich muss nach Hause gehen. Ich muss nach Hause gehen. muss وایي باید. سل په سلو کې باید موږ دغه کار وکړو، نو دغه وخت کې موږ muss استعمالو. مطلب ich muss، زه باید، nach د کور په طرف، Hause وایي کور ته، gehen تللو ته وایي. زه باید کور ته لاړ شم. دوه نورې جملې دي، هغه په بله ویډیو کې جوړوم. دوستانو تاسو هم کولی شئ داسې ښایسته پوښتنې وکړئ او د الماني ژبې روانې خبرې په همدغه اکاونټ او سره څنګ کې زما یوټیوب څخه زده کړئ.